السلام علیکم قدرمنو دوستانو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ همیشه دا کوشش کوو چې تاسو سره داسې معلومات او خبرونه شریک کړو چې تاسو د هغې نه ګټه واخلئ او په علم کې مو اضافه وشي، او داسې معلومات در سره شریک کړو چې تر اوسه پورې تاسو نه وي اورېدلي او نه در سره چا شریک کړي وي. قدرمنو دوستانو، زموږ د نن ورځې ویډیو هم ډېره زیاته معلوماتي ده. تاسو به اورېدلي وي چې فلانکي کس دومره ښځې کړي دي یا د فلانکي انسان دومره بچي دي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې د فلانکۍ ښځې دومره میړونه دي او یا څو میړونه د یوې ښځې خاوندان دي. دوستانو، د خاندان او بچو زیاتولو لپاره د ښځې او خاوند تعلق ډېر زیات ضروري وي، خو که دغه تعلق په مذهبي اسلامي طریقه باندې وي نو دا ډېره ښه خبره ده، او هر هلک هم دا غواړي چې د هغه د نیکعمله ښځه وي او ښایسته هم وي، او همدغسې هره ښځه هم دا غواړي چې د هغې د ښایسته خاوند وي، ښه سړی دي وي، یو تعلیم یافته انسان دي وي چې زما قدر وکړي. اوس در سره هغه حیرانونکی خبر شریکوم چې په هندوستان کې داسې یو قبیله هم شته دی چې څو ورونه یوې ښځې سره واده کوي. که په کور کې یو ورور وي، دوه ورونه وي، پنځه وي او یا 10 ورونه وي، ټول به یوې جینۍ سره واده کوي. دوی وایي چې په دې کار سره د پلار نیکه جایداد نه تقسیمیږي او ټول په شریکه په یو ځای پاتې کیږي. دغه کلی چې د هندوستان جودیرتن سره نږدې پروت دی، دا رواج پکې له تېرو سلګونو کلونو نه را روان دی. دغه پیغله چې رجو نومیږي او خپلو 15 ورونو سره یې ودونه کړي دي، خو په رپورټ کې ویل شوي چې د ټولو نه ډېر حق پرې د مشر ورور وي، خو هر یو ورور چې ورسره کوروالی کوي نو د بل ورور لپاره هیڅ کومه بده خبره نه وي او نه بل ورور ته بده محسوسیږي. دغه ښځه چې رجو نومیږي د دې یو زوی هم دی چې د زوی نوم یې رجي دی، خو جالبه خبره دا ده چې د دغه زوی پلار یې هم نه دی معلوم چې دا د کوم ورور نه دی. دغه ښځه چې 15 ورونو سره یې ودونه کړي دي چې د یو نوم دنیش، د بل نهایت، د بل بیچ، د بل ګاپل او د 15 ورور نوم یې ګدومرما دی. د دې رواج تر مخې دغه کلي کې هره پیغله څو خاوندان لري. رجو وایي چې زما زوی سره 15 واړه ورونه مینه کوي او هر یو خپل زوی ګڼي. دوستانو، کله چې موږ د دې خبر نه خبر شو نو ډېر زیات خفه شو او په وجود باندې مو ویښته ودرېدل. شکر الحمدلله چې موږ تاسو الله پاک مسلمانان پیدا کړي او له دغسې بدو رواجونو نه ساتلي یو او په پاکه نکاح او په حلاله طریقې د واده کولو توفیق را نصیب کړی دی، او په دې سره موږ تاسو خوشحاله ژوند تېروو. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. مهرباني وکړئ تاسو موږ سره په کمنټس کې خپل نظر خامخا شریک کړئ چې تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ. ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د چینل نه خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. له نورو ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.